اولنې خبره خدا چې د اسمانونه الله جل شانو پیدا کړی، د اسمان څخه جوسو څه حیثیت لري او کنه دا صرف د نظر سره د نظر یو حد د سنشت بس دا هواګانی په یو زمانه کې ساينس ویلو چې نه دا صرف د نظر هغه انتها ده او د اسمان څخه وجود نشته، دا د نظر انتها ده او د اسمان وجود نشته. خدا قاعده او فارموله دا ډېر زر ختم شو، دا قانون دا ډېر زر ختم شو او ساينس هم دا ومنل چې حقیقت حال لري چې د اسمان د دې باقاعده وجود شته. اوس هغه وجود څنګه دی الله عالم دی، مختلف تحقیقات په خپل ځایونو باندې خلکو کړي دي او ډېره یو اهمه مسله چې هغه په یو زمانه کې اختلافي تیر شوی و، دغه اختلاف موږ تقریبا مخکې په یو ځای کې په سورۃ بقره کې ویل، په هغه ځای کې مې له خپل تم د ځمکې خبره کړې و چې الذي جعل لكم الارض فراشا، الله جل شانو تاسو د پرزمکه پیدا کړې ادا بستر ده او فرش ته تاسو د ازمکه التم بحث کړو چې د ازمکه چې الله پیدا کړې نو د ازمکه الله جل شانو ته فرش ویل دی، بل ځکه اسمان ته ویل دی چت ویل دی، اسمان ته ویل دیته سقفا محفوظا ویل د چت ته ډېر قسم آیاتونه مبارک څنګه چې ازمکه پیدا کړې دی یو وجود او حقیقت شته زموږ سره نږدې ده، موږ ته پته لګي دغه شان چې فرمایل چې الله جل شانو اسمان چت پیدا کړ او پوه شکنه چې دې موجود شته. اوس دا وجود څنګه دلته مې ته ویلو چې چاوي چې ازمکه ګول لو کنه اواره دغه اختلاف چې الته موږ سورۃ بقره کې ویلو دلته په دې ځای کې مغه اختلاف ته خلق السماوات الله اسمانونه پیدا کړل، د اسمانونو چې الله پیدا کړی دوی څنګه پیدا کړی دا ګول لی او اوار دي چرته او کنه دا ګول لی. نو مفسرین حضرات اکثر مفسرین حضرات دا غي قول لو چې دا اسمانونه چې دي دا اوار دي، څنګه دي دا اوار دي اکثر مفسرین حضرات. او دغه په یو زمانه کې د بعضی فلسفه او قولم تیر شوی، د فلسفیانو قولم تیر شوی چې دا اسمان د څه دی دا اوار دی. او مفسرین حضرات په دغه بنیاد ویلو چې الله جل شانه د قران مجید بارکه په قران مجید کې چرته دا تذکرہ نه کړی چې اسمان دا ګول دی، دا اسمان سره دا ګول دی، دا تذکرہ نه کړی. او مختلف آیاتونه مبارکه او د احادیثونو معلومیږي دا اسمان چې کوم دی دا اوار دی، څه دی او معلومیږي ته صراحت نشته په دې باندې هڅه کیږي معلومیږي چې اسمان او دا اکثر مفسرین وو. دویم قول هغه په دې کې دا کوم مهندسین دي، مهندس په عربی ژبه کې انجینیر ته وي او دلته مهندس چې کوم ذکر کیږي نو هغه ماهر د فلکیاتو چې کوي هغه ته ویل شي، ماهر د فلکیاتو چې کوم دی هغه ته شی ویل شي، استرونومر چې څه ته ویل شي. نو چې کوم مهندسین دي او کوم ماهرین د فلکیاتو لري هغه وایي چې نه اسمان ګول دی. درېمه خبره هغه د امام غزالی رحمت الله علیه ده چې غزالی وی چې مونږه چې کوم د ساينس ماهرین دي هغه خلاف هم پدې کې نشو کولای، اگر چې مفسرین حضرات تابع خبره موږ د مفسرینو خبره نشو منلې پدې ځکه او د مفسر غزالی وی چې د مفسرینو خبره ځکه نه منو او د ساينس خبره منو موږ پدې کې یو شی چې هغه مشاهده او محسوس ده حسیات خلاف موږ نشو کولای، د څه خلاف نشو کولای د محسوسه سيزونو یو شی د هغه ابزرویشن کیږي نو بس د هغه د پرده علم کافی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وليس الخبر كالمعاینه، یو شی په خپل مشاهده کو هغه په شانت بل علم هغه نشته، بل خبر نشته. نو مشاهدات او محسوسات داسې سيزونه دي چې د دې د وجنه ته نور دلایل هغه نشي منل چې د خلکو نه دی اوریدلی. پښتانه خبره کوي وای د رښتیا او د دروغ په منځ کې څلور غوته فرق دی، وایي چې ووري دروغ او سترګې چې ویني هغه رښتیا وي، داسې وایي کنه دا هم مشاهده او محسوس ته موږ مشاهده لیدونکو سیزه دا موږ د هغې دپاره نشو پرېښودی. او اسمان موږ وینو چې دا ګول دی، وایي چې نه یو سړی وایي چې زه په کټ کې پروت وم اسمان ته مې کتل هغه اوار ښکارېدو ماته، دا ځکه تا ته اوار ښکاري یا قرآن او حدیث کې تا ته اشارې میلاویږي چې ځمکه هم اواره ده او دغه شانتي اسمان هم اوار دی. نو دا که ته مخکې وروسته قرآن وګورې نو هغه تا ته یو لفظ ذکر کړی، لفظ یې ته دا ذکر کړی چې ته اسمان ته ګورې نه، دا ستا چې کوم نظر دی د هغې حیثیت تا ته ښودلی دی، ته وګوره دې باره کې څه خیال. خبره اسانه ده که ګرانه؟ اسانه خبره دا چې ستا کوم نظر دی یو تا ته د هغې حیثیت ښیي او یو تا ته حقیقت ښیي. الله جل شانو دواړو کې فرق دی. الله جل شانو چې الفاظ داسې ذکر کړي دي لکه ځمکې دپاره ځمکې کې مونږ ویلو چې ځمکه ګول ده، خو د هغې دپاره الله جل شانو عجیبه انداز کې سټیټمنټ راوړی والارض بعد ذلک دحاها، ځمکه ما خوره کړې همواره کړې مې ده. اول ته وفعل الذي جعل لكم الارض فراشا، دا ستاسو دپاره فرش دی. نو فرش او وارول د دې څه معنی ده چې دا ګول نه ده که نه اواره ده. نو مونږ وی نه که نه دا چې ته په کوم ځای کې اوسېږي دا تا ته څه ښیي خپل حیثیت ته ښیي. او د دې مثال داسې دی یو انسان دی، بل یو مثال یې د امام بیضاوي یو مثال ورکړی دی او اشاره کړې هغه طرف ته په خپل تفسیر په هغې سورت بقره کې چې تا چېرته د غر څوکي ته خیال کړی دی د دې ځای نه د غر څوکي ته وګوره، د لرې غر څوکي ته وګوره، هغې ته چې ته ګورې ته دومره تیره ده که بره ور وختم خپې به راله سري کړي، خپې به راله زخمي کړي، خپې به راله ووایي. خو چې بیا هلته لاړ شي په کلي باندې په سر باندې څلوېښت کلي ابادي، که داسې نه ده. د څومره چې د یو څیز د هغې جسامت غټېږي نو په هغې کې د ګولوالي پته نه لګي. دا ځمکه ګول ده خو جسامت یې دونه غټ دی
دونه غټ سټرکچر لري، دومره غټه جوسه لري چې موږ ته د ګولوالي پته نه لګي. دغه شان اسمان هغه ګول دی او داسې ګول دی چې جسامت یې دونه غټ دی چې د هغې د ګولوالي پته نه لګي. که نه داسې نه ده، همدغه شان دی، پته نه لګي، خبر هم د کم ځای نه کم ځای ته ورسوله او دې په ګولوالي باندې دلایل پوهېږي. ځکه د دې اسمانونو سره تعلق د ورځې او د شپې دی، او د هغې ځمکې او د شپې دپاره الله په قرآن کې دلیل څه ذکر کوي؟ یکور اللیل لفظ ذکر کوي. او کور وایي یو څیز د بل نه رانغاړل، چې یو څیز کله هغه اوار شو نو هغه رانغاړلی کېږي څنګه، خو چې کله ګول شي نو بیا هله د رانغاړلو دا لفظ د هغې دپاره مناسب وي.